دیوبند به کېدی شي وړوکی کلی خو په هر ځای کې یادیږي او په هر ځای کې دعا ورته کیږي. د دې د ترقۍ سبب څه دی؟ ډیر اسباب د دې د ترقۍ دي. د دوی ډیر خدمتونه دي. د دنیا هر کونج ته چې ځي نو علماو د دیوبند هلته د دین ډیوې بلې کړي دي او د دین خدمت کوي. مونږ خو په دې ملکونو کې بلد یو د خیبر پښتونخوا او افغانستان کې چې چېرته مونږ ګورو د دین خدمت علماو د دیوبند روان کړی دی. دا سبب د عظمت او د لویوالي د دې دی چې الله ته دا خلق مقبول خلق دي. دویم دام وجه کېدی شي، دام وجه ده کېدی شي نه یقیني ده چې د علم دریابونه دوی روان کړي دي. تاسو چې څومره کتابونه ګورئ او څومره خلق د احادیثو تدریس کوي هغه به د علماء دیوبند شرح ورباندې ګوري. د دې نه بغیر نه بخاري لوستی شي، نه مسلم لوستی شي، نه ترمیزي لوستی شي. دا څومره خلق چې تاسو ګورئ موافقین دي که مخالفین دي، د دوی په مکتبو کې به د علماء دیوبند کتابونه پراته وي. دا د علم دریابونه دوی روان کړي دي او دومره کتابونه دي چې زمونږ غوندې کمزوري خلق خو شمېرلی هم نشي، نومونه هم نشي زده کولی. هغه تحقیقات خو یې په ځای پرېږده. که یو طرف ته د دین ډیوې بلې کړي، بل طرف ته د علم دریابونه روان کړي دي، نو ګوره بل طرف ته کفر ته تسلیمیږي هم نه. کافران یهود او نصارا د دنیا ټول طاقتونه را جمع شوي دي، خو علماء دیوبند چې بذات د دیوبند شاگردان دي هلته فیض حاصل کړی دی، یا بالواسطه د دیوبند نه فیض حاصل کړی دی، همدغه دي چې خپلې سینې کافرانو ته سپر کړي دي او د کافرانو په مقابله کې ولاړ دي او د خپلو اکابرو تاریخ یې را ژوندی کړی دی. لکه شیخ الهند رحمه الله واقعه به تاسو اوریدلي چې کله وفات شو او غسل ورکولو نو په ملا کې داغونه او زخمونه و. خلکو ته پته هم نه لګېده چې دا دومره زخمونه د په ملا کې د کوم ځای نه جوړ شو. نو بیا شیخ الاسلام حسین احمد مدني رحمه الله نه تپوس وکړو، کور ولات هم معلومات نه و. هغه ورته فرمایي چې موږ چې کله په جیل کې و د انګریزانو نو دی به یې په انګار څملولو او ده ته به یې دومره تعذیب ورکولو صرف د یوې خبرې دپاره چې ته ووایه چې زه د فرنګیانو د انګریزانو مخالف نه یم. حسین احمد مدني رحمه الله ورته فرمایي چې موږ به ورته وویلې چې دا کتابونو کې کتاب الحیل راغلی دی، څه حیله جوړه که ورته ووایه چې زه د دوی مخالف نه یم. و شیخ الهند صاحب به ویلي چې دا امکان نه لري، زه د حضرت بلال رضی الله عنه روحاني اولاد یم، هغه کفر او باطل ته نه دی تسلیم شوی، حضرت خبیب نه دی